أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. مخکې د الله پاک د نعمتونو بیان وشو. بس الله پاک د دې خبرې بیان کوي چې کم خلق خالق او مخلوق دا یو شان حساب. نو الله پاک وایي تاسو سوچ او فکر نه کوئ چې هغه څوک چې هغه پیدا کول کوي هغه په شان د هغه چا کې دی چې هغه پیدا کول نشي کولای، یعنی په خپل هغه پیدا شي. نو ردی په منځ کې ډېر لوی تفاوت او فرق دی، لیکن تاسو سوچ او فکر پدې کې نه کوئ. او مخکې چې کم نعمتونه د الله پاک بیان شو، د الله پاک صرف دغه نعمتونه نه دي، ځکه الله پاک فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو شماروئ نعمتونه د الله پاک لا تحصوها، نو تاسو بشمار نه کوئ هغې لره، دا تاسو پشمار کې نشئ راوستلی. صرف دغه مخکې نعمتونه چې د الله پاک ذکر شو، دا د الله پاک نعمتونه نه دي چې دغه بس د دې نه علاوه نور نعمتونه نشته، بلکې د الله پاک د نعمتونو حساب کتاب هغه تاسو نشئ کولی. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کدا دریابونه سیانی شي او دا د الله پاک نعمتونه شمارول په دې باندې لیکل کېږي، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. نو دریابونه به وچ شي مخکې د دې نه چې د الله پاک نعمتونه هغه ختم شي. ولو جئنا بمثله مددا، اگر کردی په مثل باندې نور صحیح هغه هم څوک راوړي، خو بیا هم د الله پاک نعمتونه دا نشمارل کېږي. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اشاره دی خبرې ته وشوه چې د الله پاک ټول نعمتونه هغه څوک نشي شمارولای چې د هغې شکر ادا کړي، لیکن الله پاک بخونکی رحم کوونکی دی. الله پاک وته د بعضې نعمتونه چې هغه د پشمار کې نشي راوستی، نو هغه وته هم الله پاک معاف کوي، ځکه الله پاک بخونکی رحم کوونکی چې دی خو د څه نعمتونو شکر ادا کړي. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. او داسې هم نه ده چې انسان د یو نعمت شکر ادا کوي یا ناشکری کوي او د په پټه طریقه باندې وکړي، نو دا به د الله پاک نه پټه پاتې شي، بلکې الله پاک پیجنی هاغه څه تسرون چې تاسو یې پټوئ، وما تعلنون او هاغه څه چې تاسو یې ښکاره کړئ. د الله پاک نه په ځمکه اسمانونو باندې څه شی پټېدی نشي. بل دا چې الله پاک
د انسان پک پټو ښکارا کارونو خو پرېدوا بلکې رده د زړه په تصوراتو او په ارادو باندې هم عالم دی د په زړه او سینه کې چې کم پټ رازونه دي په هغې باندې هم عالم دی د الله پاک نه هیڅ شی پټېدی نشي والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون او هغه خلق چې هغه د الله پاک نه علاوه نور رابلی لا يخلقون شيئا چې هغه نشي پیدا کولای هیڅ شی یو معمولی غوندې کې د ماشي کردو سره چیلنج کې خوده شي نو دو ماشه نشي پیدا کړ وهم يخلقون او حال دا چې دو پیدا کړی شي دو په خپل پیدایش کې بل ذات ته محتاج بل شی پیدا کول خو ډېر غټه خبره ده بلکې دو خپل ځان په خپل باندې نشو پیدا کوله په هغه کې دو محتاج او یو ذات چې هغه الله پاک نو چې په خپل پیدایش کې محتاج دي نو دو به د بل مدد څنګه وکړي ځکه الله پاک فرمایي اموات غیر احیاء کم خلق چې د الله پاک نه علاوه د بل چا نه مدد غواړي د بل چا نه د خپل ضرورتونو پوره کېدو امید لري او د الله پاک نه علاوه په بل چا باندې یقین کوي د خپل خو یا د خپل نقصان نو د داسې خلقو دا کار دا د شرک دی دې ته مشرکین ویل کېږي نو الله پاک فرمایي چې دغه مشرکین چې د الله پاک نه علاوه د چا نه مدد غواړي نو امواتون دا مړه دي غیر احیاء ژوندي نه دي او په څو طریقو سره دغه مړه دي یا خدا چې دو د خپل ضرورتونو د پاره د خپل حاجتونو د پاره د الله پاک نه علاوه د ګټو نه مجسمي جوړې کړې دي د هغو عبادت کوي او د هغو نه خپل ضرورت غواړي یا د الله پاک د در نه علاوه دو مزارونه او دغه شانتی د اولیاء او قبرونه هغه د خپل حاجت د پوره کېدو د پاره مرکزونه جوړ کړي دي او د هغې نه خپل حاجتونه ضرورتونه غواړي نو الله پاک فرمایي چې دا په خپله مړه دي ژوندي نه دي وما یشعرون او دو ته پته نه لګي ایان یبعثون چې کله به دو دوباره راپاسولی شي نو که په دو باندې په خپله یو مچ کینی د خپل ځان نه مچ نشي شړلی که خپل ضرورت راپیښ شي خپل ضرورت هغه نشي پوره کولی خپل ځان ته خیر یا نقصان نشي رسولی په غیر د الله پاک د ذات نو دو به بل چا ته څنګه خیر او فایده ورسوي د بل چا ضرورت به څنګه پوره کړي په دغه قبر په دغه ظاهري ځای کې چې دو بند کړی شوي دي ردی نه راوتی نشي نو د نورو خلقو ضرورتونه به څنګه پوره ځکه اول آیت کې الله پاک فرمایل افلا تذکرون آیت تاسو ردی نه نصیحت ناخله چې رده په خپل کور کې خپل بچی بیمار نو دغه د مزار پابند کس چې کم په مزار کې پروت دی دغه خپل بچی نشي ښه کولی
خپل کور یو ضرورت بیا نشي پوره کولی نو دی به بل چاته څنګه فایده ورسوي او بل چاته به څنګه د بل چا نه به نقصان څنګه دفع کي لري دی الله پاک فرمایي تاسو نصیحت نه اخلئ دویم دا چې دو تر دې خبرې هم پته نشته چې دو به کله را پاسولی کی د خپل ځان د پاسېدو په باره کې علم نه لري نو ستا په باره کې به څه علم ولري چې ستا په دې کار کې خیر دی او په دې کې دې شر په دې طریقه باندې چې ته یو عمل وکې نو تعالی به الله پاک زوی درکوي او که په دې طریقه دې عمل ونه کړو نو بیا به دله نور درکوي د خپل ځان په باره کې علم نه لري ستا په باره کې د څنګه علم ولري افمن آیا پس هغه څوک یخلقو چې پیدا کول کوي کمن پشان د هغه چا دی لا یخلقو چې پیدا کول نه کوي افلا تذکرون آیا پس تاسو نصیحت نه اخلئ وَإِن تَعُدُّوا او کتا سشماروي نعمت الله نعمت الله پاک لا تحصوها تاسو بشمار نکي هغه ان الله يقينا الله پاک لغفور رحيم بخون کے رحم کون کے دے والله او الله پاک يعلم في جني ما هغسا تسرون چتاسوی پټوي وما تعلنون او هغسا چتاسوی ښکارا کوي والذين او هاغا كسان يدعون چدورا بلي من دون الله سوى الله پاكنا لا يخلقون شيئا دونشي پیدا کوله الشيء وهم يخلقون او دو پیدا کړی شوی دي اموات مړدي غیر احیاء ندی ژوندي وما يشعرون او دو نه پوهیږي ایان یبعثون چې کله به دوباره را پاسولی شي